دننه یا په داخل کې تا په انګلش کې وای inside 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 مثال مهرباني وکا دن راشا please come inside please come inside بیرون یا بهر تا په انګلش کې څه وای بیرون یا بهر تا په انګلش کې وای outside 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 مثال مهرباني وکا بهر لاړ شه please go outside please go outside یا بل مثال زه بهر انتظار کوم I am waiting outside I am waiting outside خوشاله خوشاله تا په انګلش کې څه وای خوشاله تا په انګلش کې وای happy 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 مثال زه نن ډیر خوشاله یم I am very happy today I am very happy today یا مثال هغوی خوشاله دي they are happy they are happy غټ غټ تا په انګلش کې څه وای غټ تا په انګلش کې وای big 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 مثال هغوی یو غټ کور لري they have a big house they have a big house وړوکی وړوکی تا په انګلش کې څه وای وړوکی تا په انګلش کې وای small 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 مثال دا صنف ډیر وړوکی دی this class is very small this class is very small خطا په انګلش کې څه وای خطا په انګلش کې وای good 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 مثال زه ښه دوستان لرم I have good friends I have good friends یا زه نن ښه یم I'm good today I am good today بد بد ته په انګلش کې څه وای بد ته په انګلش کې وای bad 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 for example هغه یو بد هلک دی he is a bad boy he is a bad boy ګرم ګرم ته په انګلش کې څه وای ګرم ته په انګلش کې وای hot 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 مثال زما ګرمه هوا نه وي خوښه I don't like hot weather I don't like hot weather یخ یخ ته په انګلش کې څه وای یخ ته په انګلش کې وای cold 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 مثال هوا ډیره یخه ده نن The weather is very cold today. The weather is very cold today. یا مثال زما یخه هوا خوښیږي I like cold weather. I like cold weather. اسانه 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 ته په انګلش کې څه وای اسانه ته په انګلش کې وای easy 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 مثال انګلیسي زده کول ډیر اسانه دي learning English is very easy learning English is very easy یا دا سوال ډیر آسان دی This question is very easy. This
Question is very easy. سخت سخت په انګلیش کې څه وایي؟ سخت په انګلیش کې وایي hard. hard hard. زما د انګلیسي ټیسټ ډیر سخت و. My English test was very hard. My English test was very hard. کولی شم کولی شم ته په انګلیش کې څه وایي؟ can. can can. مثال زه انګلیسي ویلی شم. I can speak English. I can speak English. Yeah. For example, زه کرکټ لوبه کولی شم. I can play cricket. I can play cricket. کولی شو کولی شو ته په انګلیش کې څه وایي؟ کولی شو ته په انګلیش کې وایي could. could could. مثال ما کمپیوټر درس ورکولی شو. I could teach computer. I could teach computer. یا ما تیزه منډه وهلی شوه. I could run fast. I could run fast. دلته دلته ته په انګلیش کې څه وایي؟ دلته ته په انګلیش کې وایي here. here here. مثال دلته راشه. come here. come here. هلته هلته ته په انګلیش کې څه وایي؟ هلته ته په انګلیش کې وایي there. there there. مثال هلته لاړ شه. go there. go there. نن نن ته په انګلیش کې څه وایي؟ نن ته په انګلیش کې وایي today. today today. مثال زه به تا ته نن زنګ ووهم. I will call you today. I will call you today. سبا سبا ته په انګلیش کې څه وایي؟ سبا ته په انګلیش کې وایي tomorrow. tomorrow tomorrow. هغوی به سبا راشي. They will come tomorrow. They will come tomorrow. دا دا ته په انګلیش کې څه وایي؟ دا ته په انګلیش کې وایي this. this this. دا یو کتاب دی. This is a book. This is a book. دا یو هلک دی. This is a boy. This is a boy. هاغه هاغه ته په انګلیش کې څه وایي؟ هاغه ته په انګلیش کې وایي that. that that. هاغه زما ملګری دی. That is my friend. That is my friend. هاغه زما کور دی. That is my house. That is my house. مننه. د داسې نور ویډیوز لپاره مونږ در سره لایک او فالو کوئ او د مکمل درسونو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کوئ چې د هغې نوم دی ټیچر حکمت انګلش. مننه.